د وزې کیسه. یو وخت یوه وزه وه، نوم یې چمیلي و. چمیلي 3 بچیان درلودل. چې کله بچیان وږي شول نو مور به ورته خوراک راوړه، خو یوه ورځ چې دا ډېره سسته وه او کار ته یې د وسه نه کېدل، خو بچو یې مجبوره کړه چې لاړه شي او خوراک پیدا کړي او هغو ته یې راوړي. چمیلي ځنګل ته لاړل او بیا باغ ته، بیا بل سړي کور ته لاړه. هر چېرته چې به لاړل خلکو ورته وویل که خوراک غواړې نو باید کار وکړې. چمیلي کار نه کاوه نو یو ځای نه په بل ځای ته تلله. اخر کې یو کروندګر یې پیدا کړ چې په پټي کې یې خوراک وکړ. په همغه کرونده کې کروندګر ونیول. دې د کروندګر خواړه خوړلي وو، نو هغه دا ونیول او تر 3 ورځو پورې یې په ونه پسې تړلی ول. بچي یې په خپلې مور پسې لټون کاوه، یعنې پیدا کولی. یوه شپه یو کوچنی موږک راغی او چمیلي یې خلاصه کړه. کله چې چمیلي کور ته راغله چې ګوري بچي یې نسته، ځکه بچي یې په دې پسې وتلي ول او دا یې لټوله. نو ډېره خفه شول. دې فکر وکړ چې دا خو زمري حتمن خوړلی دي او ځان یې ملامته وه. خو ناڅاپه یې ولیدل چې بچي یې خوښ او خوشحاله را روان دي او موږک هغه هم له زمري نه ژغورلی و. چمیلي ډېره خوشحاله سول او له خپلو بچیانو سره یې غېږه وکړه او پرېکړه یې وکړه چې نور به سستي نه کوي او کار به کوي، چې هر چېرته کار وي دا به همغه سره کار کوي او خپل بچو سره به خوشحاله ژوند تېروي.